الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معزز محترم مسلمانان ورونو، د روژې مبارکه میاشت شروع ده او په دې میاشت کې مونږ او تاسې 20 رکعته تراویح کوو. نو ډیر مسلمانان ورونه دا سوال رستی چې آیا یقینا 20 رکعته تراویح ثابت دي کنه؟ ځکه کم خلک چې په ایران کې دي او بعضې په نورو ممالکو کې دي، دوی وایي چې شیعاګان او لا مذهبه خلک مسلمانانو ته دا شک ورچي چې تراویح 20 رکعته نه دي، که چا 20 رکعته وکړلې هغه بدعتي دي. د دې شک د پورته کولو لپاره زه مختصر په دا صلات التراویح کې بحث کوم. که څه هم زموږ مصروفیات دومره زیات دي چې دا وخت 3 دارالافتاوي زموږ پر غاړه دي چې د ګڼ شمېر ممالکو څخه مسلمانان خپل مسایل راستوي. خو په دې مسله کې د ډیرو ورونو غوښتنه وه زه مختصر بحث کوم. په دې مسله کې زما سره د وخت 800 صفحې دلایل را سره دي. نو په 800 صفحې دلایلو کې به زه تاسو ته کم بیان کم، خو مختصر یو څه تاسو ته بیانوم چې د دې شک رفع راشي. د امام بخاری رحمه الله استاذ ابن ابي شيبه رحمه الله په خپل مسند کې یو حدیث نقل کړی. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. نبی صلی الله علیه وسلم په روژه مبارکه کې 20 رکعاته تراویح کولې او وتر به یې کول. امام طبرانی رحمه الله په المعجم الکبیر 11 جلد کې دا حدیث نقل کړی او په المنتخب من مسند عبد بن حمید 213 صفحه کې هم راځي. نو پر دې حدیث شریف باندې د شیعاګانو لخوا اول اعتراض شوی دی او اوس بعضی لا مذهب خلک هم اعتراض کوي، وایي چې د دې په سند کې ابراهیم ابن عثمان راغلی او هغه ضعیف دی. نو چې هغه ضعیف شو وایي حدیث ضعیف شو. نو مختصر داغه زه څو جواب کوم، تاسې په غور باندې هغه واورئ. اوله دا چې ابراهیم ابن عثمان دومره ضعیف نه دی چې د هغه احادیث دې پرېښودل شي، ځکه ډیرو ائمو د هغه توثیق کړی دی. امام ابن عدي رحمه الله په تهذیب الکمال اول جلد کې وایي له احادیث صالحه. امام ابراهیم ابن عثمان رحمه الله لره صالح احادیث هم شته. بیا وروسته وایي وهو وان صبوه الى الضعف خیر من ابراهیم ابن ابي حيه. که څه هم بعضې علماو د ده نسبت وضعف ته کړی دی، خو بیا هم خیر دی تر ابراهیم ابن حیه. ابراهیم ابن حیه ثقه عالم دی، ځکه امام یحیی ابن معین رحمه الله په لسان المیزان کې وایي چې ابراهیم ابن ابي حیه شیخ ثقة کبیر. هغه شیخ ثقه عالم او لوی شخصیت و. نو چې کله ابراهیم ابن عثمان تر ابراهیم ابن ابي حیه خیر سو، نو معلومه شوله چې په اولا طریقه باندې ابراهیم ابن عثمان ثقه دی. نو څنګه د هغه احادیث تاسو پرېږدئ؟ دا یو مختصر جواب. دویم دا چې و دې حدیث شریف ته تلقا د قبول حاصله ده. تلقا د قبول دا مطلب چې په امت کې دا حدیث قبول دی. نو د دې دپاره زه تاسو ته څو روایت بیا وروسته وایم چې دا حدیث په امت کې قبول دی که نه. اول دې ته راځم چې دا حدیث ته تلقا د قبول حاصله ده. چې کله یو حدیث ته تلقا د قبول حاصله شي، هغه حدیث که بیخي ضعیفه هم وي خو هغه د صحت درجې ته پورته کېږي. اوس تاسې راځئ د حضرت امام جلال الدین سیوطي رحمه الله دې خبرې ته غوږ شئ. هغه وایي د ډیرو علماو قول نقل کوي يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول. حکم کیږي پر حدیث باندې د صحت چې کله تلقا د خلکو د خوا و دې حدیث ته راشي. وان لم يكن له اسناد صحیح، که څه هم هغه حدیث لره صحیح اسناد نه وي، خو لیکن چې کله په امت کې قبول شي هغه حدیث پورته کیږي حکم د صحیح لره. تدریب الراوی
شپږ صفحه. دا شان حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمه الله وایي ان الحديث اذا تأيد بالعمل ارتقى من حال الضعف الى مرتبه القبول. چې کله یو حدیث لره تایید په عمل راشي نو هغه د ضعیفوالي د حالت څخه بالکل پورته کیږي مرتبه د قبول لره. فیض الباری 3 جلد کې دا راځي. او دا خبره صرف د مذهبي علماو نه ده بلکې غیر مقلدین لا مذهب لا هم دا خبره کوي. نو چې دوی خپل دا خبره کړې ده او اوس عمل نور باندې کوي دا به د چا نقصان وي. تاسو دوی کتاب وګورئ رسائل اعظمی 333 صفحه او اخبار اهل حدیث هغه کوم دا راځي. نو لہذا دې حدیث ته تلقا د قبول حاصل ده. نو پر دې حدیث باندې حکم د صحیح کیږي چې کله صحیح شنو دا حدیث حجت شو. اوس دې ترازو چې څنګه تلقا د قبول ورته حاصل ده ګوري هغه دا ما مخکې درته وویل چې دا 1400 کاله 10 رکعاته تراویح سوي دي. نو دا خبره زه ځان نه کوم. په مکه مکرمه کې 1400 کاله 10 رکعاته تراویح کېدلې. امام مالک ابن انس رحمه الله وایي الامر بمکه ب23 اعمال د تراویح په مکه مکرمه کې دا و چې 3 رکعاته وتر 10 رکعاته تراویح. دا رقم امام عطاء ابن ابي الرباح مكي التابعي رحمه الله وایي ادركت الناس وهم يصلون 23 ركعه بالوتر. دی په مکه مکرمه کې وو. هغه الته خلق داسې و چې 22 رکعتونه یې کول د وتر سره 10 رکعاته تراویح 3 رکعاته وتر. دا د امام عطاء رحمه الله قول د امام بخاری استاد په خپل مصنف کې راخستی په 5 جلد کې. په مدینه منوره کې دا غرنګه 10 رکعاته تراویح کېدلې. حضرت ابن ابي مليكه المدني رحمه الله چې دا مشهور تابعی دی د په اړه باندې امام نافع ابن عمر ویلي كان ابن ابي مليكه يصلي بنا في رمضان 20 ركعه. هغه وایي چې امام ابن ابي مليكه رحمه الله چې دا په مدینه کې وو چې هغه مونږ ته 10 رکعات تراویح راکولې. مصنف ابن ابي شيبه 5 جلد کې دا راځي. او دا شان د مسجد نبوي مخکنی قاضي شیخ عطوی سالم رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی چې د مدینه منورې دا 1400 کلن تاریخ نقل کړی چې دا 1400 کاله په مدینه منوره کې 4 رکعاته تراویح کېدلې. هر کال په دلایل باندې ثابت کړی دی چې دا 1400 کاله په مدینه منوره کې 10 رکعاته تراویح کېږي. او دا شان په مکه مکرمه کې د جامعي ام قراء استاد علامه محمد علي الصابوني رحمه الله یو کتاب لیکلی الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح. په دې کتاب کې علامه محمد علي الصابوني رحمه الله دا ثابته کړې ده چې د خلافت راشده څخه یعنی د صحابه کرامو د دور څخه تر حکومت سعودیه پورې په مسجد حرام کې همیشه 10 رکعاته تراویح شوي. نو دې حدیث ته تلقا د قبول حاصله ده چې دا 1400 کاله په دې حدیث باندې د امت عمل راغلی دی. نو دا حدیث صحیح شو کنه. دویم دلیل دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې 10 رکعاته تراویح شوي. دا صحابه کرام دي. ګوري عمر رضی الله تعالی عنه چې تمام صحابه کرام را جمع کوي او الته امام ورته ټاکي چې 10 رکعاته تراویح بکوي. نو چې په دا ټول صحابه کرامو کې یو هم پر عمر رضی الله عنه باندې دا اعتراض نه کوي چې ته ولې 10 رکعاته تراویح کوي. یو صحابي هم د بدعت حکم نه ور باندې کوي. نن دا څوک را پیدا سوله چې هغه پر صحابه کرامو هم د بدعتیانو حکم لګوي. پر دا 1400 کاله چې کوم مسلمانان تیر سوي پر دې باندې هم د بدعتیانو حکم لګوي. دا ډیر غټ جرأت دی. دا خلک د خپل ځانونو ته متوجي سي. حضرت صاحب ابن يزيد رحمه الله وایي كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان ب20 ركعة. صحابه کرامو په خلافت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کې د رمضان په میاشت کې 10 رکعاته تراویح کولې.
امام بیهقی رحمه الله دا روایت نقل کوي په السنن الکبرى دویم جلد کې. امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړي په مسند الفاروق اول جلد کې. او د دې حدیث تصحیح ډیرو امامانو کړی ده. امام نووي رحمه الله په دوه کتابو کې کړی ده. په مرقات المفاتيح دریم جلد کې داغه اقوال نقل شوي دي. امام سبکی رحمه الله په شرح المنهاج کې ورته صحیح ویلي دي. امام ابن العراقي رحمه الله په طرح التثريب کې ورته صحیح ویلي دي. امام بدر الدین عینی رحمه الله په عمدة القاری کې ورته صحیح ویلي دي. امام جلال الدین سیوطی رحمه الله په کتاب المصابیح کې ورته صحیح ویلي دي. امام علی القاری رحمه الله په شرح د موتا کې صحیح ورته ویلي دي. امام نووي رحمه الله په التعلیق الحسن على آثار السنن کې صحیح ورته ویلي دي. امام قسطلانی رحمه الله ورته صحیح ویلي په ارشاد الساری کې دا قول راځي په دریم جلد کې. شیخ شعیب ارنوت رحمه الله هغه وایي وهذا اسناد صحیح، د دې حدیث اسناد صحیح دی. بیا وروسته وایي رجاله كلهم عدول ثقات، د دې حدیث شریف چې کم رجال دي چې کم راویان دي هغه ټول عادلان او ثقه راویان دي. امام زیلعی رحمه الله د دې حدیث شریف په باره کې وایي ولنا ما روى البيهقي باسناد صحیح. زمونږ دپاره دا هم دلیل دی چې امام بیهقي رحمه الله په صحیح اسناد باندې دا حدیث نقل کړی. تبیین الحقایق اول جلد کې راځي. ګورئ دا صحیح روایت دی. تاسو څنګه د بعضې لامذهبو یا شیعهګانو په خبرو باندې شکمن کیږي؟ دا شان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خلافت کې 20 رکعاته تراویح سوي دي. د ده په خلافت کې یو صحابي نوس پیدا چې هغه پر دې باندې رد وکړي، هغه ورته بدعت ووایي. نو نن دا کومه ډله ده چې هغه دومره عظیم جرأت کوي چې صحابه کرامو او د 1400 کاله تیر شوي مسلمانانو ته بدعتیان وایي؟ په السنن الکبرى د امام بیهقي رحمه الله کې دا روایت هم راځي. او دا شان د هغه رنګه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په زمانه کې 20 رکعاته تراویح شوي دي. د هغه رقم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په زمانه کې 20 رکعاته تراویح شوي دي. په مسند الامام زید کې دا روایت راځي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، پر تاسې باندې زما سنت دي او د خلفای راشدینو سنت دي. د خلفای راشدینو دی عمل ته هم سنت ویل کېږي. تراویح سنت دي، سنت مؤکده. او دا شان د صحابه کرامو د دور نه چې راتېر سي د تابعینو او د تبع تابعینو په زمانه کې دا کوم چې عظیم امامان تیر شوي دي. امام ابن رشد په بداية المجتهد کې وایي فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام ب20 ركعة سوى الوتر. د امام مالک رحمه الله یو قول، د امام ابو حنیفه رحمه الله قول، د امام شافعی رحمه الله قول، د امام احمد بن حنبل رحمه الله قول، د امام داود رحمه الله قول. دا ټول وای دا مختار کړی دی چې تراویح 20 رکعاته دي بغیر د وترو. اوس راسي امام ابو حنیفه ته هم بدی بدعتي ووایست، امام شافعی رحمه الله ته هم بدعتي ووایست، امام احمد بن حنبل رحمه الله ته هم بدعتي ووایست، امام مالک رحمه الله ته هم بدعتي ووایست. نو څوک درنه پاتې شوه؟ د امت مسلمه ټولو مسلمانانو ته مو بدعتیان وویل. امام شافعی رحمه الله وایي احب الی 20 وكذلك يقومون بمكه. مال محبوب دا دی چې تراویح 20 رکعاته وسی، ځکه دا غرنګا په مکه مکرمه کې هم 20 رکعاته تراویح کېدلې. په کتاب الام اول جلد 142 صفحه کې دا راځي. د حنبلی مذهب عظیم فقيه امام ابن قدامه المقدسي الحنبلي رحمه الله وایي والمختار عند ابي عبد الله فيها 20 ركعه. مختار پنیز د امام ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله دا چې تراویح 20 رکعات دي. وبهذا قال الثوري رحمه الله، او په دې باندې امام ثوري رحمه الله قول کړی دی. او دا شان امام علي القاري رحمه الله وایي اجمع الصحابه على ان تراويح 20 ركعه.
ټولو صحابه کرامو پر دې باندې اجماع کړې ده چې تراویح 20 رکعاته دي. ګورئ دا اجماع د صحابه کرامو شوه. نو نن سبا چې یو څوک 20 رکعاته تراویح ته بدعت وایي، آیا ټولو صحابه کرامو ته بدعتیان وویل که نه؟ دا شان مشهور محدث علامه نووي رحمه الله وایي: اعلم ان الصلاة تراویح سنة باتفاق العلماء وهي 20 رکعه. تاسو په دې باندې پوه سئ چې تراویح سنت په اتفاق د علماو او دا 20 رکعاته دي. نن سبا چې څوک سنتیت نه مني او یا ورته 20 رکعاته نه وایي یا 20 رکعاتو ته بدعت وایي، آیا د تمام علماو ته بدعتیان وویل که نه؟ د دوی د دې فتوا څخه د دوی باطلیت خپله لورایه معلومیږي. په دې کې خو دلایل نور هم ډېر زیات دي. ما درته وویل زه مختصر دا بحث کول غواړم. اوس دې ته راځو چې دغه لامذهبه خلک و مسلمانانو ته شک او شبهه په کم روایت باندې اچي، په کم شي کې دوکه ورکوي. هغه دا چې دوی وایي نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان المبارک کې او بغیر د رمضان المبارک 11 رکعاته د شپې لمونځ کړی دی. نو په دې کې دا 3 رکعاته وتر سوه، 8 رکعاته تراویح سوې. نو ګورئ په دې کې یو عظیم فریب او دوکه ده. هغه حدیث اصل دا دی. عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان المبارک کې او بغیر د رمضان زیاتوب نه دی کړی پر 11 رکعاتونو باندې. 11 رکعات یې کول. اوس ګورئ وروسته راځي: يصلي 4 یو 4 رکعاته وکړه، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. اوس نو ته د هغې د حسنیت او د اوږدوالي څخه سوال مه کوه چې هغه په څومره ښه شان باندې کول. ثم يصلي 4 بیا به 4 رکعاته وکړه، بیا دغه ورسره وایي و ته سوال مه کوه د هغې د حسنه. ثم يصلي 3 بیا به 3 رکعاته وتر وکړه. اوس نو دې ته راسئ. عائشة صدیقه رضی الله عنها خپله وایي چې دغه لمونځ په رمضان کې هم د غومره و، په نورو وختونو کې هم دا 11 رکعاته و. آیا د رمضان مبارک څخه بغیر په نور وختونو کې تراویح شته؟ نو څنګه په دغه لمانځه باندې دوی د تراویح حکم کوي چې هغه تهجد دي؟ دویمه خبره ده، عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي چې یصلي 4 رکعاته به یې کول. په دې کې 2 خبرې دي. اوله خبره دا چې د لمونځ یې کور ته کوئ، نو تراویح لمونځ خو په جماعت باندې کېږي. دویمه خبره ده چې د تراویح لمونځ په 2 رکعاته باندې کېږي. عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي چې دا 4 رکعاته کول دا خو تهجد دي. بله درېیمه خبره ده چې عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي ثم يصلي 3 بیا خو 3 رکعاته وتر کول. نن سبا خو لامذهب وایي چې وتر 1 رکعت دی. نو ګورئ دا کې دوی عظیمه دوکه مسلمانانو ته ورکوي چې د تهجد روایت راخي ورته وایي چې یاره دا تراویح دي. اوس ګورئ دغه حدیث شریف چې امامان د احادیثو نقل کوي هغه په کوم باب کې نقل کوي؟ محدثین لکه امام بخاری، امام مسلم، امام ابي داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجه وغیره هغه په خپلو کتابونو کې د تهجد لپاره ځانګړی باب لګوي، د تراویح لپاره په جلا نوم باب لګوي. فرق په دې ټکو کې دی، د تهجد لمانځه ته قیام اللیل وایي او د تراویح لمانځه ته قیام رمضان وایي. په دې فرق باندې یو ځل ځان پوه کړئ. اوس به راسو دې حدیث ته چې دغه حدیث محدثینو امامانو په قیام اللیل کې یعنی په باب د تهجد کې نقل کړی دی او که په قیام رمضان یعنی په باب د تراویح کې نقل کړی دی. دې ته تاسو لږ توجه وکړئ. امام بخاری رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی په باب فضل قیام اللیل، باب په بیان کې د شپې د ولاړې. ګورئ د تهجد باب دی، کتاب التهجد راځي په اول جلد 150 صفحه. دا حدیث په تهجد کې راخستی دی. امام مسلم رحمه الله راخستی په باب صلات اللیل کې. نو صلات اللیل خو د تهجد المنځ دی په اول جلد 250 صفحه. دا شان امام ابي داود رحمه الله په خپل سنن کې راخستی د تهجد په باب کې.
نو څنګه یو حدیث د تهجد دی او دوی حمل کوي پر تراویح باندې. ګوري بل صریحه خبره ده، امام مقرزی رحمه الله په امتاع الاسماع جلسم جلد کې وایي وهذا يدل على ان التهجد هو غیر الوتر. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دغه تهجد دغه 8 رکعات دي غیر الوتر، بغیر د وتر څخه وتر بیا 3 رکعات و. نو ګوري په دغه روایت باندې په دغه شان بعض نور روایتو باندې تاسو شکمن نسی. دوی مسلمانانو تعظیم فریب او دوکا ورکوي چې د صلات التهجد روایت رخي هغه حمل کوي په صلات تراویح باندې. نو ګوري تهجد نفل دی، هغه زما خپل اختیار دی که زه 2 رکعاته کوم که 4 رکعاته کوم که 10 رکعاته کوم. نو چې ته ورته وایې دا تراویح هم دغه رقم دی لکه تهجد، نو بیا خو ته تراویح ته 8 رکعاته هم وایې، بیا خو 2 رکعاته ورته وایې، ځکه ادنا د رکعتونو د تهجد 2 دي او لوړه درجه چې څوک ډیر کوي 12 رکعاته دي. بیا خو ته تراویح ته هم 2 رکعاته وایې، ځکه تا خو په حکم کې د تهجد راوستل. نو دا یو عظیم فریب دی مسلمانانو، په دې باندې تاسو دوکه نه سئ. او د 20 رکعاتونو د تراویحو ډیر حکمتونه فقهاو او امامانو نقل کړي دي. علامه حلبی رحمه الله یو ناشنا خبره کړې ده، هغه وایي ان الحکمة فی کونها 20. حکمت په دې کې چې تراویح 20 رکعات دي، یعنی راز په دې کې دا دی ان السنن شرعت مكملات للواجبات وهي 20 بالوتر. چې دغه سنت د دې لپاره په امت کې مشروع شوي دي چې دا مکملات دي، یعنی په دې باندې هغه نقصانونه پوره کیږي کم نقصان چې په فرض او واجب کې راځي. او په دا 15 منځونو کې فرض او واجب 20 رکعات دي. فكانت التراويح كذلك. نو تراویح هم په رمضان المبارک کې 20 رکعات سولې لتقع المساوات بين المكمل والمكمل، چې مساوات برابروالی راسي په مابین د دې کې د مکمل کې، یعنی دغه تراویح پوره کوونکي دي د مکمل لپاره. مکمل هغه څوک دی چې ته په یو شي پوره کوي چې هغه د واجبات او فرایض دي. نو بیا به دا سوال وسی چې دا نو په دا نور وختونو کې ولې نشته؟ نو د هغې جواب دا دی چې د روژې مبارکه میاشت د محنت میاشت ده، د ریاضت میاشت ده، هغه د کوشش میاشت ده په عباداتو کې. نو په دې وجه باندې تراویح 20 رکعات دي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.